افغانان ورونو د پاکستان منافق مولیان، د پاکستان هغه منافق مفتیان چې د یو قرآن نه دوه قرآنه جوړوي، په افغانستان کې د جهاد یو رقم ته فتوا ورکوي، هغې ته جهاد وایي، او په پاکستان چې کفري قانون دی دلته جهاد ته فساد وایي، او دا وایي چې دا د وخت د باچا کار دی چې دا د جهاد فتوا ورکړي. په دې باره کې زما ویډیو ده، هیله کوم چې دا ویډیو را سره شیر کړئ، ځکه زه په ټیک ټاک کې دومره فعالیت نه کوم، نو ویډیوونه را سره وکړئ، ملګري را سره ګڼ شي چې زما پیغام مخکې لاړ شي، ځکه زه په فیسبوک او پیجونو کې هلته لګیا یم، خو هغه 3 واړه پیج یې راوانې بند کړ د فیسبوک، هلته به م انشاءالله خپل فعالیت به جاري ساتو، بل پیج به جوړ کړم انشاءالله، هلته به م را سره ملګري یاست. دلته په دې ټیک ټاک کې خیر دی ګډا مډا زه نه کوم او نه بل شی شته دی، د یو مبارزه را سمه ته ښکاري شعر کې چې نه ښکاري مې دا کوئ. افغانان ورونو همیشه د پاکستان هغه موږ ټول مولیان نه ښیو، هغه منافقین مولیان او مفتیان په افغانستان کې قرآن یو رقم ته ترجمه کوي، په پاکستان کې بل رقم. اول لازم د دا لیکل د په اردو کې د سره دا کوم دا وګورئ ښه. ریاست پاکستان के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई हराम और खुला बगावत है मुफ्ती عثمان. وستاسې وګورئ افغانان ورونو، او د دې نه یو څو ورځې مخکې ما سره ویډیو شته دی د سمیع الحق نه حق زوی هغه باوړه هغه او نور ملګري را پاسېدلي چې په پاکستان کې جهاد چې دی دا د وخت د باچا کار دی. اوس ټیک ده دا خبره سره زه منم، خو دا راته ووایه چې د شهید داود خان په خلاف په 1904 کې تاسې ولې پاکستان مولیانو په افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکوله؟ هغې وخت هم داود خان چې و د وخت باچا و، دا خو د هغه کار و چې هغه د جهاد فتوا یې ورکړې وي. او همداسې د ترکي په خلاف، همداسې د حافظ الامین په خلاف، همداسې د ببرک کارمل په خلاف، همداسې د ډاکټر صاحب نجیب په خلاف، همداسې د اشرف غني صاحب په خلاف، همداسې د کرزي صاحب په خلاف باندې تاسې ټولو په دې مدرسو کې به هم دا د جهاد فتواګانې په هغې ورکول، خو هغه هم د وخت باچیانو که نه، ولې هغې وانې ولې د جهاد فتوا ورکوله او دا دلته هم خلک دا کول پوهول چې ورځئ افغانستان کې جهاد کوئ. نو قرآن تاسې 2 رقمه داسې اصل کې تاسې قرآن منئ نه. افغانان ورونو دا هغه منافقین مولیان دي، دا هغه ولدنا د لمنډۍ موږ ټول مولیان نه ښه، موږ بیا هم دا وضاحت ورکوو چې په پاکستان کې جهاد ته فساد وایي، دلته د وخت د حکمران کار دی، مګر په افغانستان کې همدغه سمیع الحق، همدغه سراج الحق او همدغه مهربان قاضي حسین احمد به دلته جهاد ته خلک ټریننګ کول او افغانستان ته به یې لېږل، خدای هم تباه و برباد کړ. خو د قرآن نه تاسې منکر سئ. دا څه رقم جهاد دی کله چې افغانستان کې جهاد کېږي او ستا په کفري قانون کې ته جهاد ته بیا فساد وې، دلته سې مهربانه د وخت د حکمران کار دی. نو افغانان ورونو دا ډېر منافقین مولیان دي، دا ټارګېټ کوي، دا د اسلام هم دشمنان دي، د لرو بر افغانانو دشمنان دي، تر څو پورې چې دا مخوا کړي نه وي ولکن لرو بر وطن په ارام شي. دا د دې منافقت د 2 مخې سیاست ته وګورئ، انشاءالله زما نورې ویډیوګانې به د دې په خلاف راځي.